السلام علیکم ګران کتونکو نننی خصوصي پروګرام کې تاسو ته هر کله زما سره د بریګیډیر صاحب نذیر صاحب تاسو لپاره تعارف محتاج نه دی خبره وکړو د ملک چې کوم حالات دي او بیا خاص کر په بلوچستان کې د 13 سلور 15 ورځې راسي په دې حواله سره نن چې د اپیکس کمیټې میټینګ شوې ده هغه حواله سره ویل شوې دي چې را ډېرې اهمه فیصلې شوې دي هغه فیصلې لا پبلکلی شیر شوې نه دي خو سبا یا بل اور له د هغه نتایج چې کوم دي یا آثار به ښکار شي بریګیډیر صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام بریګیډیر صاحب دا راته وایي چې د بلوچستان کې اچانک مونږ وکتل مخکې صرف ټاکه ټوکه به کېدل بلوچ بیل کې فواره وې غرونو کې خو اوس خو دا کویټه او زیارت او پشین او کلا عبدالله او ژوب لکه ایون د پښتنې هغه سیمې چې کوم دي په هغې کې هم حالات خراب شو او فوري خراب شو او ډېر خراب شو ډیر شکریا تر څو پورې چې د بلوچستان تعلق دی نو راته ښکاري چې دا انډایرکټ وار یا هایبرید وار یا ملټي ډومین وار چې کوم دی هغه په موږ باندې انډیا مسلط کړی دی لیکن هغه اوس د ریئر برنر نه فرنٹ برنر ته راوسته او تاسو وکتل چې هونه وړک کې زیارت کې او بل طرف ته په مختلف نورو دوه درې ځایونو کې ډېر خونړی پولیس والا چې کوم زیارت کې وو هغه چې کوم شهیدان شوبې وتښتول یرغمال کړو به مړ کړو په ډېر بې دردۍ سره یو خو دغه ډېر لوی د غم خبر دی او بل د کوم طریقې کار اختیار کړو چې اول په یو کلی باندې رااله بابری نومې دی او پاغي کې د خلکو خلاف خځې ماشومان زاړه بوډاګان ټولو خلاف او پاغي کې مرګ جوړه وشوه او دا داسې علاقې دي دوا لکه کویټه چې شو نو دا خو صوبایي دارالحکومت هم دی او هونه دغه چې دی وړک چې کوم دی وړک هونه دا یو سیاحتي او دغه دا هونه وړک چې دی دا هونه وړک دا درته کې ټورست زیارت کوم دی هغه داسې زیاده نو دا لوی میسج هم او بل طرف ته په ډیر لوی تعداد سره هم دوی راغلي او دریم طرف ته مرګ جوړه پکې هم ډیره زیاته وشوه او بل موږ ګورو چې په دې کې وس فتنه الخوارج پکې څنګه په څنګه بیله فتنه هندستان سره ولاړ دی نو مطلب دا دی چې د جنگ ډایمنشنز چې کوم دی دا غي سکوپ چې کوم دی او بل دا غي چې کوم هدفونه به چې لګول کوم حمله به چې کولې دا غي زیات خونړی شي زیات نقصان پکې کیږي او په لوی تعداد سره شوي نو دا یو میسج یو خودنه ده چې لکه بین الاقوامي یا دغه چې کومه د میډیا هغه دا خبرونه راواخیستل پاکستان کې په دې باندې ډیر لوی دغه کیږي او دریم طرف ته موږ چې ګورو نو د افغانستان د طرفه هیڅ قسمه د تعاون یا بل طرف ته بیک ډور ډیپلوماسي چې کومه ده یا ډیپلوماټیک چې کومه لار ده هغه په منځ کې سنخکاری نو مطلب دا دی چې وس او هندستان چې کوم دی هغه خپل پروکسي افغان رژیم سره په یو پیج باندې دی او په دې کې لوی ډېر لوی پیسې پکې انوال ده او دریم طرف ته د بلوچستان انتخاب او دا خلک دغه زی تر واستل او د دې مطلب دا دی چې دالته د سی پیک بل طرف ته چې دالته کم زمینی مدنیات دي بل طرف ته گوادر دی بل طرف ته کوسټل لاین دا او بل طرف ته دغه ځکه بلوچ دي پښتانه دي او دروغي دي هغه دي او به داسې طریقې سره دا واردات کول لکه چې دا غواړي چې بلوچستان دي د خلک خالی کی په دې چې لاري شو کول خلک وجل د شناختی کارت په تور باندې بل طرف ته مزدوران په قانونو کې وجل بل طرف ته سیاسي د سیالي چې کوم مقامات دي هغه هم داسې قسمه پیخي کول داسې قسمه مطلب مرګ جوړه کول او بل د کوټي دارالخلافه ته جوخت دا کول او به په ډیر لوی تعداد کې کول نو دا ډیر لوی نقصان هم دی او بل طرف ته د پاکستان د پاره خصوصا زمونږ چې پولیټیکل لیډرشپ دی یا ملټری لیډر نن چې نن د اپیکس کمیټه ونډه وشوله صوبایي اپیکس کمیټه پاره کې
وزیر اعظم هم ورپکې چیف اف ډیفنس فورسز هم نور وزیران هم پکې مطلب دا دی چې دا ادراک شته چې مسله ډیره سنگینه ده ډیره سنجیده او ډیره سیریس ده تاسو څه غواړئ چې دې کې به څه داسې فوري فیصلې متوقع دي چې وشي وي چې دا حالات چې کوم دي کم از کم نور سیوا نشي ګوره دې کې درې خبرې دي اول خبره خدا دا چې په څومره چې سیاسي پارټۍ دي کاغه حکومت کې دی او د حکومت نه بهر دی او په کار دا چې نېشنل اکشن پلان دوباره یو ریویو والی او د موجوده حالاتو په تناظر کې هغه کې کمې بشه او هغه د پاره یو لای عمل دغه کې چې دغه اونرشپ ټول سیاسي پارټۍ واخلي او ټولي صوبې دغه اونرشپ واخلي او دغه مطابق به عمل درآمد پاغي باندې کیږي یو خدا دی دویم خبره دا چې بلوچستان سکیور کول او دغه د پاره چې موږ سره کوم معلومات دي چې په دې کې هندستان باقاعده خپل برخه او پیسې او افغانستان استعمالوي په دې کې بین الاقوامي لړۍ ته موږ دا خبره ښکارا کو او دغه باقاعده ډوزي ارجو کو دا اف ټی اف چې په موږ باندې لګیدل دا چې په هندستان باندې ولګي او دریم طرف ته دا دی چې کوم د بیانیه جنگ دی چې محروم بلوچستان پنجاب ټول وسایل دغه کوي او د دې چې کوم حقایق دي په کار د چا غوړاندې راولي د ان اف سی اوارد په ذریعہ سره بل طرف ته د 18 امندمنت په ذریعہ سره او بل طرف ته د دې لپاره نوی قانون سازي په کار ده چې هغه هم وشي دریم طرف ته دا دی چې صرف دا نه دی چې دلته ام ان ای دي یا سېنیټرز دي په کار ده چې دلته لوکل ګورنمنت هم ډیر فعال وي او بل طرف ته پولیس چې کوم دی یا لیویز چې کوم دی هغه له داسې وسلا ټریننګ ورکول چې هغه کم از کم خپل دفاع کولای شي او بل طرف ته د لارو ساتل او د داسې زونه ساتل ډیر ضروری دي چې هغه باندې دغه خلکو نظر دی بل بلوچستان په یو داسې دغه میپینګ کول چې د دې سیګنیچرز چې څنګه دي د دې حملو او دغه مطابق دغه پلانینګ کول او دا په ډیر ضروری وي اپیکس کمیټه کې کېدای شي چې دا د رشوه وي چې مختلف جهاتي اپریشن سرچ او دغه داسونو انټيليجنس بیس اپریشن شروع شي او باغی کې هر قسمه چې د پاکستان سره کوم دغه دي داسونو مې د کاغه تکنیکی معلومات دي او کو زمینی معلومات دي او کله نه علاوه اله وسله چې د پکار چې هغه استعمال کی خو د خلکو اعتماد اخیستل دغه ډیره ضروری خبره ده او په دغه کې سټیک هولډرز چې کوم دي دغه سرداران هم دي او د حکومت کسان هم دي بګړې سه لکه تسلسل سره د افغانستان خبره کېږي تاسو هم د طالبانو د رویه خبره وکړه نن پرایم منسٹر هم اپیکس کمیټه د چې خطاب کې دا خبره وکړه چې افغانستان خور استعماليږي دغه شانته نېشنل ډیفنس یونیورسيټي کې هم 13 ورځې چې لکه د فیلډ مارشل سپیچ کړو پاره کې خبره کړې و کور کمانډر کانفرنس کې نو بعض خلک وایي چې را لایکلی په افغانستان باندې یو خطرناک چې کوم دی لکه کاروایی کې دي شي تاسو هم دا سی بینه ګوره تر څو پورې چې یو خدا دا چې دا داسې پیغامو د ترګرو د طرفه یا د غوي شاته چې کوم فتنه هندستان دی یا افغانستان دی هغه پاکستان ډټرکاو یعنی یو قسم د خوف کې او په تکلیف کې او په ویره کې راوستلو او خو پاکستان یو سټیټ دی او اوس د دې جواب چې ډټر نشي نو په کار د چې ډټرنس ته اسټابلیش کی او ډټرنس اسټابلیش کولو د پاره ضروری خبره چې تب خپل کاینټیک مینز چې کوم دی هغه استعمالوي اپریشن الحق چې کوم دی هغه تر اوسه پورې جاری دی او چې هغه جاری دی نو داغه په لړ کې پاکستان سره د یو ان آرټیکل 51 تحت دا حق حاصل دی چې داغه جواب ورکی په کومه طریقه چې مناسب دی او پاکستان په کار دا چې څنګه چې افغانستان په دې کې اوس فرق نه کوي چې یاره دا کومه شبکه ده هغه سره دا راز باز یا دا وسله ورکول یا دا دغه د قهرار پکې دوی اوس وړاندې کو
دلته د داعش چې کومې حملې شوې دي دغه خو دی نور، لیکن په دې کې چې دا وی کوم ولوستوب دی یا کوم مرکزونه دي کاغه په کابل کې دي او کاغه په مزار شریف کې دي او کاغه په کندوز کې دي، په کار ده چې دا ټولې علاقې دا غي پورې د پاکستان ریچ تر او په کار ده چې دغه علاقې په نخښه کړې شي، په دې چې دغه وسله زمون خلاف استعماليږي هم دغه پلانینګ د دغه ځایونو نه کیږي. او بل دا ډیر مضبوط پیغام په کار د چې لاړ شي افغانستان طرف ته چې اناف از اناف، او دا به یو قسم د نیو نارمل جوړ شي چې پاکستان دلته سکیږي چې داغه په جواب کې یو خو مضبوطه ان یو په لاسه یو په شله باندې داغه جواب ورکړي کیږي. نو علاوه مطلب دا دی چې it becomes cost effective cost prohibitive sorry for افغانستان یا د افغان رژیم لپاره. او باقي التم چې کومه بریګیډیر صاحب نو ته خو هغه پیژنې هغه خو په دې باندې نه دي تاوان دي خلکو ته نقصان رسی هر سکیږي لکه دا څومره نقصان پاکستان چې 13 حمله کړې وي تقریبا یو میاش مسلسل نو دا وی ډیپوان ملټری انسټالیشن څومره ولېشتو خو دا وی خو څه پروا په دې باندې نه نو هغه نقصان خو عام افغان بیا هغه وی چې په ماته دي نو ډایرکټ ولې نه دا تاسو نه پښتنه دا کوم بیا چې طالب دا کار کوي نو حکومت ډایرکټ اٹیک ولې پاوی باندې نه کی لیډرشپ باندې ګوره دا خو یو سټریټیجیک ریسټرینټ پاکستان دغه کوي چې را منګه د طالب د حکومت خلاف نه یا د وی د ولس خلاف نه د افغانستان، لیکن دغه شبکو خلاف او دغه د پاکستان غوښتنه ده. اوس په دې کې دا راځي چې را کداسي پیغام پاکستان ته ورکړی کیږي په داسې حملو په ذریعہ سره نو به پاکستان په کار د خپل دایره لګا د دینه لوی کی او دایره چې لوی نو داغه په هدف کې به نور داسې دغه راځي سونه مې هدفونه راځي یا داسې نخې راځي چې هغه به په نخښه کول غواړي په دې چې داغه ترڅو پورې دغه پیغام چې پورا د افغان رژیم ته په سختو دغه کې نشته وتلې او دغه احساس وي ته نشوي دغه به مشکل وي. بل خبره ده په کار چې پاکستان دا خبره په دنیا کې هم واضحه کی او په سکیورټي کونسل کې وړاندې په دې باندې خبرې کیږي په دې کې د ګوانډي ملکونو مرګرته هم په دې کې ډیره ضروری ده په دې چې د امن کمې لارې وي یا د مذاکراتو کمې لارې وي هغه خو باندې دی پاغي باندې سامل نه دی شوی او نه منل شوی دی نو به خدای یې یو لار پاتې ده او راته کاری چې نو چې څنګه غوړاندې کې اني سه ویلو جنرال کې اني سه چې نو it is an existential threat نو دا اوس به هغه existential threat جوړ شوی دی او د دې په جواب کې پکار د چې انډیا ته هم ډیر سخت پیغام لاړ شي چې که تاسو به کولای شئ نو به موږ هم کولای شو نو دغه هم یو طریقه ده. بریګیډیر صاحب ډیره مننه جی الله مو روغ لره ثانک یو ویری مچ.